الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف، كسوف الشمس والقمر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته الى آخر الحديث. د منار د اسلامي رادیو قدرمنو عزتمند اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو عزتمند اوریدونکو، د امام نسائی رحمه الله تعالی د معتبر کتاب سنن نسائی نه تاسو د مانزه په اړه باندې مختلف مسائل واوریدل. مخکې کتاب تقصیر الصلاة تیر شو، منز کوتا او لند کول، چې دغه منز د الله سبحانه وتعالی عبادت دی، د الله بندگی ده، خو په اختلاف د احوال او د ازمانو سره کیفیت او ترتیب کې څه نه څه تحول او فرق راځي او تغییر راځي، خو دغه تغییر باندې به شرعي دلیل وي. یو سړی د ځان نشي کولای چې د مانزه په ډانچه او نقشه کې تغییرات راولي، تحولات راولي. د ازمانو او د احوالو په تغییر باندې مانزه په کیفیت کې تغییر راځي. لکه زمانه د حضر کې بسړی د فرضی المنز 4 رکعاته 3 رکعاته 2 رکعاته څنګه چې پر شوه دی هغه شان اهتمام وکړي، د سنن رواتب اهتمام وکړي، د نوافل اهتمام وکړي. خو په زمانه د سفر کې چې سړی سفر ته وځي نو بیا دغه منز 2 رکعات لرازي رعایتا للمسافر، د مسافر د رعایت او داغه د حالات او داغه د ظروف او د خیال ساتلو د وجنه منځ دته مختصر کیږي. منځ کې اختصار راځي، خو د منځ په ذات کې تغییر نه راځي. البته د بعضی احوالو په تقاضا باندې د منځ په ذات کې هم تغییر راځي. نمخ کې صرف اختصار په منځ کې په عدد د رکعاتو. اوس یو بل منځ بیانې چې هغه د ذات په لحاظ ډېر اوږد منځ دی او په خپل ذات کې د نورو منځونو نه تغییرات هم لري. لکه عام منځونو کې په یو رکعت کې یو رکوع ده او 2 سجدي دي. او صلات الکسوف چې وتوي کتاب الکسوف، نو دا هغه منځ دی چې د دې په ذات کې تغییر دی. په یو رکعت کې 2 رکوعګانې، په یو رکعت کې 3 رکوعګانې او د رکوع نه وروسته بیا قرات تلاوت. نو دا یو عمده تغییر دی په ډانچاو کیفیت د مانځ کې. خدا چې د نبی رسول الله والسلام د نقل دی، نو مونږه با په دې طریقه باندې چې کوم د نبی رسول الله نقل دا مونږ ادا کوو. کسوف او خسوف 2 الفاظ په احادیثو کې وارد دي او د دې معنا د ذهاب النور عن القمر بالشمس، د رڼا لرکېدل او ختمېدل د لمر او سپوږمۍ نه. چې لمر رڼا نه کوي، سپوږمۍ رڼا نه کوي، مونږ او تاسو ته تندر وایو، سپوږمۍ تندر نیولې ده، لمر چې دی هغه تندر نیولې دی. نو دې ته مونږه کسوف یا خسوف وایو. او بعض اهل علم د خسوف او د کسوف تعریف کوي: ظاهره فلکیه تحدث عندما يصبح القمر في ظل الارض. دا یو فلکی حادثه ده، یو مشکل دی چې دا پیدا کیږي کله چې سپوږمۍ وګرځي د زمکه په سوري کې. دا چې کسوف او خسوف مابین کې فرق، نو اهل علم وایي فرق نشته دی. دوانه توروالی ته ویل کیږي او د سپوږمۍ باره کې استعمالیږي او د لمر باره کې استعمالیږي. ځکه امام نسائی دلته ویلي کسوف الشمس والقمر. او بعض اهل علم وایي چې نه، خسوف دا قمر پورې خاص دی، سپوږمۍ توروالی ته خسوف ویل کیږي او د لمر توروالی ته کسوف ویل کیږي. دې وجنه بعض اهل علم وایي کسوف هغه ته وایي چې هغه د لمر شعاع د ځمکې نه پناه کی. نو دا هو القمر بسبب وقوعه بين الشمس والارض، لمر او د سپوږمۍ په مابین کې واقع شي چې لمر ته تورواله حاصلېږي. او خسوف چې دی دا د لمر ککوړې د سپوږمۍ نه پټي او هغه د چې ځمکه واقع شي په مابین د لمر او سپوږمۍ کې. نو کسوف وایي دی ته چې سپوږمۍ حایل شي په مابین د لمر او ځمکه کې، او خسوف دی ته وایي چې ځمکه حایل شي په مابین د سپوږمۍ او په مابین د لمر کې. او والله تعالی علم. خو امام نسائی رحمت الله علیه کسوف دوانو ته استعمال کړی.
نو په دې روان ابوابو کې با امام نسائی رحمت الله علیه مونږ ته د لمر د توروالي او د سپوږمۍ د توروالي په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې او داغه د عمل او داغه د دعاګانو په اړه باندې تفصیلات راکړي او د دې لپاره به سبب بیان کړي چې دا کسوف او خسوف ولې رامنځته کی په دې کې د الله سبحانه وتعالى څه حکمت ده د چا د وجه نه کیږي کنه الله سبحانه وتعالى یې کوي او پای کې څه حکمت موجود ده نو دا حکمت بم بیان شي او په نتیجه کې به د مؤمنانو مسؤلیت په دا وخت څه دی چې دوی به په دا وخت څه کوي دا مسائل به ان شاء الله تفصیلی زمونږ استاد مخه ته امام نسائی کې دي تر څو مونږه د دې نوع او د دې قسم المنځ په اړه باندې آشنا شو او معلومات را حاصل شي نو فرمایي کتاب الکسوف کتاب د په بیان د توروالي د لمر او د سپوږمۍ کې چې لمر او سپوږمۍ تندر ونیسي کسوف الشمس والقمر د لمر او د سپوږمۍ تورواله تندر نیونه امام نسائی وی ما ته خبر را کړی دی قتيبه ابن سعید بغلانی دی وايي مونږ ته حدیث بیان کړی حماد د یونس نه او یونس نقل کوي د حسن نه او حسن نقل کوي د ابو بکر نه ابو بکر رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله تعالی یقینا المر او سپوږمۍ دوه نښې دي د الله د قدرت د نشانو نخونه لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته نتوريږي دا دوانه د یو چا د مرګ د وجنه نه د یو چا د ژوند د وجنه ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده بلکې الله عز وجل په دې دوانو باندې خپل بندگان یری نو حدیث کې هغه سبب رد شو چې کم د خلکو اعتقادو د خلکو عقیده دا و چې المر او سپوږمۍ اله توريږي چې یو عظیم شخصیت پیدا شي یا مړ شي دا د خلکو عقیده په جاهلیت کې چې دا دوانه چې توريږي نو یا لمیلاد عظیم او لموت عظیم یو لوی شخصیت د منزل شنو دا تور شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اعتقاد رد کو چې دا خبره غلطه ده او خلکو کې دا عقیده په بعضی صحابه کې په دې خاطر چې دا عقیده جاهلی عقیده نفوذ ونه کی او په دې چا باور پیدا نشي نو نبی رسول الله والسلام زوی ابراهیم په دغه ورځ باندې وفات شوی نو د خلکو دا سوچو چې د المر چې تور شو نو دا د نبی رسول الله والسلام زوی وفات شو د دې وجنه تور نو نبی رسول الله تو فرمایل چې نه دا د یو چا د مرګ او ژوند د وجنه نه توريږي بلکې په دې کې حکمت د الله سبحانه و تعالی دا دی چې الله سبحانه و تعالی په دې کړنه باندې خپل بندگان یې چې بندگانو ګناونه مکوي نافرمانی نه مکوي متوجه شیخ خپل رب ته التسبيح والتكبير والدعاء عند كسوف الشمس اوس هغه زمواري ته مونږه امام نسائی متوجه کوي چې کله المر یا سپوږمۍ تور شي نو څه مسؤلیت ده مسؤلیت دا دی چې په دا وخت کې تسبیح ډېر وي سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر دعاګانې به تسبیحات ویل د الله لوی ویل دعا غختل د المر د تورېدو په وخت کې امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی دی محمد زوی د عبد الله زوی د مبارک دی وایي مونږ ته حدیث بیان کړی به هشام چې هغه مغیره ابن سلمه دی دی وایي مونږ ته حدیث بیان کړی وهب وایي مونږ ته حدیث بیان کړی مسعود الجریری د حیان ابن عمرنا حیان ابن عمر وایي حدثنا عبد الرحمن ابن سموره مونږ ته حدیث بیان کړی عبد الرحمن زوی د سموره قال دی وایي بين انا اترامى باسهم لي بالمدينه د دې په مابین کې چې ما وشتل کول په غشو چې زماو په مدینه کې مدینه منوره کې زما څه غشیو په هغه مې نه خېشتله اترامى امام نووي وی اترامى سمانه ارمي یا ارتمي یا ترامى دا ټول لغات امام نووي وی دلته وارد دي اترامى بمعنى ارمي ما يشتل اذا كسفت الشمس زلګیم د نخې په اشتلو مصروف هم چې المر تور المر تندر ونیو فجماعت واسهمي راجمه مې کړل خپل غشي مې بیرته راجمه کړل وقلت دا مې ویل ځان سره لانظرن ما احدثه رسول الله صلی الله علیه وسلم فی کسوف الشمس زبګورم هغه کارته چې رسول الله علیه السلام کوي په وخت د توروالي د المر کې زبګورم چې نن نبی رسول الله څه کوي
فاتیته بسرالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مما یلی ظهره د مخ ته زه شاته پسې ودرېدم او شاته پسې کېناستم وهو فی المسجد د مخ ته زه شاته کېناستم وهو فی المسجد او په جمعات کې فجعلن شروع شو نبی علیہ السلام یسبح چې د الله تسبیح ویله ويكبر د الله لوی ویل الله اکبر ویل ويدعو دعاګانې غوښتي حتی حسر عنها تر دې چې دا تورواله د دل مرنه زایل شو حسر عنها کشف وازيل ما بها کوم حالت ته چې المرت للیو چا تورواله د تندر حالتو نبی رسول الله والسلام تسبیحات او تکبیر او دعاګانې تر دې حد وګدې کړې چې دا غینه تورواله ختم شو قال دی ثم قام بيودرد فصلى ركعتين 2 رکعات منځ وکړو او 4 سجدات او 4 سجدې وکړي نو دا عام منځ دی اول دعا او تسبیحات او تکبیر او به 2 رکعات منځ کړه دی او 4 سجدې معنا دا چې په هر رکعت کې 2 سجدې دا عام د مانځه په شانې ادا کړه دی نو دا یو کیفیت او طریقه د صلات الکسوف چې دا د معتاد المانځه په شان ادا کیږي نبی رسول الله سلام عام او معتاد منځ کړي امام نووي د حدیث کې اشکال دا دی او دا ظاهرا معلومیږي چې نبی رسول الله سلام د کسوف په مانځه شروع کړي دا پس د دینه چې المر روخانه شوه دی حتی حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين او خبره د څه نه ده ځکه د منځ ابتدا پس د انجلانا پس د صفاینه خو بیا نه ده جایز نو دیو جناغوي وهذا الحديث محمول على انه وجده في الصلاه دا حدیث محمول له پدې باندې چې د صحابي نبی رسول الله والسلام په مانځ کې مندل دي مانځ کې وجده في الصلاه لکه پدې کیفیت باندې تصریح حدیث په بل سند کې ده ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاه من دعاء وتسبيح وتكبير به دې راوي را جمع کړی دی هغه چې په مانځ کې تیر شوی دی چې مانځ کې تیر شونه څه شی او مانځ کې د صلات کسوف کې د نبی سم کم سيزونه دعا او تسبيح او تکبیر نو فتمت جمله الصلاه ركعتين نو طول منذ بیا 2 رکعات ده اولهما في حال الكسوف واخرهما بعد الانجلاء چې د منذ شروع په حالت د کسوف کې شوی دا او بیا اخر چې دینو بعد الانجلاء کله دا المرک کوړه صفا شوی دی او امام نووي دا تعویل او تفسیر په حدیث کې ذکر ضروری دی چې دا به مطابق دی د ټولو روایتو سره او د فقه د قواعد سره البته قاضي عیاض رحمت الله علیه دلته د مازیرین یو بل تفسیر نقل کړی دی د حدیث چې نه د دې حدیث مطلب دا دی چې نبی رسول الله والسلام دا 2 رکعات نفلی کړی دي مستقلی کړی دي مستقل 2 رکعات نفل دا نه ده چې نبی اسلام دا صلات کسوف کړی دا صلات کسوف نه بلکې دا 2 رکعات او تطوع د عام د مانځ په شان خو امام نووي وی وهذا ضعيف مخالف لظاهر الروايه الاخرى دا تعویل چې قاضي عیاض د مازیرین نقل کړی دی دا ضعیف دی او د نور روایتو سره مخالفت کړي والله تعالی علم بالصواب داود محدثین التحقیق او تشریح دی حدیث کی الامر بالصلاه عند كسوف الشمس امر په منځمنه په وخت د توروالی د لمر کې مخکې د نبی رسول الله والسلام عمل مبارک خو چې د نبی رسول الله والسلام عمل داو چې ابا المنز کو دعا وسوای واځي غنه بلکې نور ته به ما مرکو تاسو منځ وکي په وخت د توروالی د لمر کې امام نسائی وی مونږ خبر را کړی دی محمد ابن سلمہ دی وی مونږ خبر را کړی دی ابن وهب د عمرو ابن حارث نه چې عبد الرحمن ابن قاسم دته حدیث بیان کړی د خپل پلار قاسم نه او نقل کړي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نه او نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته یقینا المر او سپوږمۍ دا نه توريږي د چا د مرګ د وجنه او نه د چا د ژوند د وجنه نو دلته خسوف لفظ راغله ده د المر او سپوږمۍ بارکه نو ځکه امام نسائی په ابتدا کې عنوان قائم کړی چې کسوف الشمس والقمر یعنی خسوف او کسوف دواړه مشترک الفاظ دي د دوه مبارک استعمالي المر او سپوږمۍ نه توريږي د یو چا د مرګ د وجنه نه د یو چا د ژوند د وجنه ولكنهما آیتان من آیات الله تعالی بلکې دا دوانه د الله د آیاتونو نخې دي داغه د قدرت نخې دي فاذا رايتموهما فصلوا کله چې تاسو دا دوانه ولیدلې په دغه حالت باندې نو منځ کوئ فصلوا باب الامر بالصلاه عند كسوف القمر
مخکې د لمر د کسوف باره کې د امر خبر را الله فإذا رأيتموهما فصلوا. اوس مستقل عنوان د کسوف القمر په ارتباط منی امام نسائی تړي او واضح کوي چې کسپګمیم تور شي تاسو به منځ کوي او الفاظم تقریبا نزدې دي د دوانو روایتو. البته د دې حدیث په سند کې د امام نسائی استاد یعقوب ابن ابراهیم دی، په مخکینی روایت کې د امام نسائی استاد محمد ابن مسلمه دی. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی یعقوب ابن ابراهیم، هغه وای مونږ ته حدیث بیان کړی یحیی د اسماعیل نه. اسماعیل وای ما ته حدیث بیان کړی قیس د ابو مسعود نه. ابو مسعود وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد. یقینا المرء سپګمې نه توريږي د یو چا د مرګ د وجنه، ولكنهما آیتان من آیات الله عز وجل، بلکې دا یو دوه نښې دي د الله د نښانونه. فإذا رأيتموهما فصلوا، یعنی توروالی په حالت کې مو ولیدل نو بیا مونځ کوئ. فصلوا نو دلته امر راغلی. باب الامر بالصلاة عند الكسوف حتى تنجلي، باب دې په بیان د امر کې په لمانځه په وخت توروالی کې حتی تنجلي تر روښانېدو، مونځ به تر څو پورې کې؟ نو مونځ به د لمر او د سپوږمۍ د روښانتیا پورې تر څو چې روښانه شوي نه سپین شوي نه برابر شوي نه در هغې به مونځ کې. یعنی دا مونځ به دومره اوږدی، په دې کې به قرت اوږدی، په دې کې به رکوع اوږدی، په دې کې به سجده اوږدی، تر څو چې دا صفا شوي نه تر هغې به مونځ کې. امام نسائی وایي مونږ ته خبر راکړی دی محمد ابن کامل مروزي د هشیم نه، هغه نقل کوي د یونس نه، او هغه نقل کوي د حسن نه، او هغه نقل کوي د ابو بکر نه. ابو بکر وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله عز وجل، یقینا لمر او سپوږمۍ دا دوه نښې دي د الله د قدرت د نشانو نښونه. وانهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، او دا دواړه نه توريږي د یو چا د مرګ د وجې نه او نه د چا د ژوند د وجې نه. فإذا رأيتموهما، کله چې تاسو سپوږمۍ او لمر مولیدل په دې حالت باندې چې تور شوي دي، فصلوا پس لمونځ وکئ حتی تنجلي تر څو چې دا صفا شي روښانه شي. اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الاعلى. دلته امام نسائی بل روایت پیش کوي، خبر را کړی مونږ ته عمرو زوی د علي، محمد زوی د عبد الاعلى، دا دواړه وایي چې مونږ ته حدیث بیان کړی خالد وایي مونږ ته حدیث بیان کړی شاست حسن نقل کې د ابو بکر نه. ابو بکر وایي كنا جلوسا مع النبي صلی الله علیه وسلم، من ناستو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره، فکسفت الشمس المر تور فوثب عنه نبی علیہ السلام ټوپ کړي، یعنی جلد پاسېدو، یجر ثوبه چې خپل جامې راخکلي، فصلى رکعتین، دو رکعته مونځ وکړ، حتی انجلت تر دې چې المر روښانه شو او المر پاک شو. باب الامر بالنداء لصلاة الكسوف. نو دلته حتی تنجلی او حتی انجلت په حدیثو کې موضع د استدلال او موضع د استشهاد دی. اوس دا چې خلک د کسوف مانځه ته یا د خسوف مانځه ته راجمع کولو دپاره څه ترتیب وي؟ اذان به کوو لکه څنګه چې د نورو منځونو دپاره اذانونه دي، او د اذان له طریق نه من خلک راجمع کوو، خلک لمونځ کوي، که نه څه ترتیب دی؟ نو امام نسائی په دې اړه وضاحت کوي، فرمایي چې نه دې دپاره اذان نشته، خو دې دپاره اعلان دی. اعلان کې به دا وایي چې الصلاة جامعة، مونځ کېږي الله مو به راجمع شي. یو کس به اعلان وکړي چې مونځ کوو د کسوف او د خسوف مونځ کوو راجمع شي. باب دی په بیان د امر کې په اعلان د پاره د صلاة الکسوف. امام نسائی وایي ما ته خبر را کړی دی عمرو بن عثمان بن سعید، دی وایي مونږ ته حدیث بیان کړی ولید د اوزاعي نه، هغه نقل کوي د زهري نه، هغه نقل کوي د عروه نه، او هغه نقل کوي د عایشې رضی الله عنها نه. عائشہ رضی الله عنها فرمایلی خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، المر تور شو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. ګوره دلته د کسفه د لفظ پر ځای د المر دپاره خسف استعمال شوی. فامر النبي صلی الله علیه وسلم منادیا، نو نبی علیہ السلام امر وکړ منادیا، یو اعلان کوونکي ته، یونادي چې د اعلان وکړي، आवाज وکړي، ان الصلاة جامعة، چې منځ جمع کېدونکی دی، یعنی منځ به کوو. فاجتمعوا، پس دا خلک راجمع شو، واصطفوا، صفونه برابر کړل، فصلى بهم 4 رکعات فی رکعتین و 4 سجدات. نو نبی علیہ السلام د خلکو ته وکړي
څلور رکوګانې په 2 رکعاتو کې او 4 سجدې. نو 2 رکعاتو کې خود 4 سجدې معتاد دي، 2 سجدې په یو رکعت کې او 2 په بل کې. 4 رکعات 4 رکوګانې ته وکړي، فی رکعتین په 2 رکعاتو کې او 4 سجدې وکړي. نو 4 رکوګانې د دې چې 2 رکوګانې په اول رکعت کې وکړي او 2 رکوګانې په دویم رکعت کې وکړي. لکه دا یو کیفیت او طریقه د صلات الکسوف. طریقه دا ده چې قیام نرستو چې کله ودرې دی تکبیر دی ویو، دعا دی ویل، استفتاح الحمدلله دی ویل، اوږد صورت به وي، رکوع به وکړي. رکوع چې دی وکړه نو د رکوع نه به راوچت شي، رکوع نه وروسته به بیا قرت کې به بل صورت به لولي، یا که صورت وګدو ما صورت ته به دوام ورکړي، بیا به بل رکوع وکړي، نه بل رکوع پسې بیا سجدې ته ځي. دا ترتیب دی 4 رکعات فی رکعتین و 4 سجدات. نو دا د صلات الکسوف یا صلات الخسوف یو کیفیت او ترتیب موږ ویلو چې د دې دا کیفیت او طریقه ځانګړې ده د منځ د نورو طرقو نه. د مانځه په نورو رکعاتونو کې یو رکوع ده، او صلات الکسوف کې په دې کیفیت کې 2 رکوګانې دي په یو رکعت کې، او 3 رکوګانې به هم وروسته راشي په بل حدیث کې. او دې ترتیب ته او دې کیفیت ته علامه ابن عبدالبر رحمه الله ویلی دی هذا صح ما فی هذا الباب. په باب د صلات الکسوف کې اصح طریقه هم ده، اصح طریقه هم ده، او باقی روایت چې دي هغه معلل او ضعیف دي. ابن عبدالبر رحمه الله دا خبره رد شوې ده په دې چې دغه نور طرق امام مسلم هم نقل کړي دي، او د مسلم نه علاوه نور محدثین هم نقل کړي دي، او بیا اسانید صحیحه په صحیح سندونه نقل کړي. نو حکم په ضعف منی چې دغه طرق ضعیف دي، دا حکم صحیح نه دی. دیو جن باز اهل علم ویلی دي چې تعدد د طرقو په صلات کسوف کې یا اختلاف دا حمل دی په تعدد د وقایعو باندې چې واقعات مختلف دي. د نبی اسلام په زمانه کې لمر او سپوږمۍ بار بار تور شوي دي، او نبی صلی الله علیه وسلم کله په یو رکعت کې 2 رکوګانې کړي دي، کدرې کړي. نو دیو جن اهل علم وایي چې دغه مختلف طرق او کیفیتونه چې دا حمل دی په تعدد د وقایع او د حوادثو باندې، او دا ټول چې احادیثو کې راغلي دي نو لبیان جواز الجمیع، چې دا ټول طرق جایز دي په هر طریقه باندې چې سړی صلات کسوف ادا کړي نو صحیح دی. خو بعضی محدثینو دا خبره رد کړې ده چې د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې د کسوف او د خسوف واقعات ډیر راغلي دي. نو 10 کال نبی اسلام په مدینه کې تیر کړی دي، نو د خسوف او د کسوف د حادثه واقع کېدل بار بار ودا مستبعد دي، لري دي. دیو جنا بعض علماو حکم کړی دی چې دا تعارض دی، نو دوی د تعارض د وجې نه ټول طرق پریخي دي او عمل کړی دی بل اصل، او اصل پر رکوع کې اتحاد دی نه تعدد. دا د بعض اهل علم نظر. علامه سیوطی رحمت الله علیه هم په باب کې د ابن عبدالبر رحم الله دا قول نقل کړی دی، او به امام نووي هغه وایي چې فقها او محدثین او لوی جماعت د علمو هغه ویلي دي چې اختلاف په دې روایتو کې به حسب اختلاف حال الکسوف، دا د کسوف د حالت سره اړه لري. په بعضي اوقاتو کې بدا سوي چې دا د لمر او د سپوږمۍ د تورواله به وزنډي د ډیر وخت به، نو چې ډیر وخت به نو پای کې د رکوګانو تعدد راغله، او کله کله به دا زر صفا شو، نو چې ضرب صفا شو نو به اختصار په کمه باندې کو، او په بعضی کې توسط دی بین الاسراع و بین التاخر، او بعضی وایي چې نه دا تعدد د رکوګانو پر رکعاتو کې دا مقصود دی په نفسه منوی دی په اول الحال، دا نه چې دا د انجلا د وجه نه به دا رکوګانو کې تعدد راته، بلکې نبی اسلام بچاول منځ کوو او نیت به وتړونو د اول نه به پکې د رکوګانو د تعدد نیت کو. او یو جماعت د محدثین وایي داغه د جمل لکه اسحاق ابن راهوی، ابن جریر، ابن منذر چې صلات کسوف په مختلفو اوقاتو کې شوه او طریقه او کیفیت هم مختلف ده، د هر وخت د کسوف طریقه د بل نه مختلفه و، نو دا حمل ده علی بیان جواز جميع ذلك چې دا ټول جایز، دا ټول جایز، او دا څومره اقسام او طرق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په صلات الکسوف کې ثابت دي، نو دا ټول جایز دي او په ټولو باندې عمل مسنون دي او هیڅ اشکال پکې نشته. باب الصفوف فی صلات الکسوف، باب د بیان د سب برابرولو کې په صلات الکسوف کې. په صلات الکسوف کې لکه څنګه چې په عام منځونو کې د سب برابرول مقصود دي او ضروری دي،
نو همداراز په صلات الکسوف کې هم د صفونو برابرول ضروری دي. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی دی محمد ابن خالد ابن خلی دی وایي حدثنا بشر بن شعیب، مونږ ته حدیث بیان کړی دی بشر زید شعیب نبی د خپل پلار شعیب نه، او هغه نقل کوي د زهري نه، او دی وایي ما ته خبر را کړی دی عروه ابن الزبیر چې عائشه رضی الله عنها چې د نبی اسلام بیبي وه، قالت فرمایلی کسفت الشمس فی حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم، المرتور شو د رسول الله علیه السلام په ژوند کې، فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المسجد، نو راووته رسول الله صلی الله علیه وسلم جماعت ته، فقام پس ودرېد، فکبر نو تکبیر یې ویو، وصف الناس خلق صفونه جوړ کړي وراه د هغې نه رستو، فاستکمل 4 رکعات، نو هغه پوره کړي 4 رکوګانې، و 4 سجدات او 4 سجدې. نو 4 رکوګانې معنا دا چې په اول رکعت کې 2 رکوګانې او 2 سجدې، او په دویم رکعت کې 2 رکوګانې او 2 سجدې، لکه څنګه چې مخکې تیر شو. وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، او المر روخانه شو صفا شو مخکې د ګرځېدو نه. نبی علیه الصلاة والسلام لا د مانځه نه نو فارغ چې المر صفا شو. باب کیف صلاة الکسوف، باب د په بیان د کیفیت د صلاة الکسوف کې. اوس تفصیلی کیفیت بیانوي، تفصیلی ترتیب بیانوي چې ترتیب د صلاة الکسوف څنګه و، دا د لپاره چې امر نورم واضح شي او عمل په دې باندې آسان شي. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی دی یعقوب زوی د ابراهیم د اسماعیل ابن علیه نه. اسماعیل ابن علیه وایي مونږ ته حدیث بیان کړی سفیان الثوری د حبیب ابن ابي ثابت نه، او هغه نقل کوي د طاووس نه، او هغه نقل کوي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی المنذ عند کسوف الشمس د لمر د توروالي په وخت کې 8 رکعات و 4 سجدات، 8 رکوګانې او 4 سجدې. نو په دې کیفیت کې په یو رکعت 4 رکوګانې او 2 سجدې په یو رکعت کې، او 4 رکوګانې او 2 سجدې په بل رکعت کې. وعن عطاء مثل ذلك، او د عطاء نه هم دقه شان نقل چې د لمر د توروالي په وخت کې کیفیت دا دی چې 4 رکوګانې په یو رکعت کې او 2 سجدې، او 4 رکوګانې او 2 سجدې په بل رکعت. امام نسائی بل روایت پیش کوي، خبر را کړی دی مونږ ته محمد ابن مثنى د یحیی نه، هغه نقل کوي د سفیان وایي مونږ ته حدیث بیان کړی دی حبیب ابن ابي ثابت طاووس نه، او نقل کوي د ابن عباس رضی الله عنهما نه، او نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انه صلى فی کسوف، نبی علیہ السلام المنځ وکړه په کسوف کې د لمر یا د سپوږمۍ په توروالي کې. نو چې منځ یې وکړه فقرأ، نو قرآن یې ولوسته، قرأت یې وکړه، ثم رکع به یې رکوع وکړه. ګوره دغه د تعدد رکوګانو کیفیت نه واضح، نو په دې روایت کې د تعدد رکوګانو کیفیت واضح کوي، ځکه تعدد رکوګانې د سم کې دی شي چې رکوع سړی وکړي، د رکوع نه راوچت شي او پس بیا کته شي بل رکوع وکړي، لکه څنګه چې د 2 سجدو مابین کې قرأت نشته، صرف ذکر دی رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نو آیا د 2 رکوګانو مابین کې فاصله وی کې باندې ذکر به یې کې باندې، نو دلته دا ویلي، دا وضاحت ځکه کوي چې تعدد د رکوعاتو په لمانځه کې راغلی دی. نو تعدد د رکوعاتو چې یو رکوع کې، نو د بل رکوع او د دې رکوع په درمیان کې بچ شي، نو دا توضیح نه موجوده. نو دا وضاحت په دې حدیث کې وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منذ په کسوف کې فقره قرأت ویو، ثم رکع به رکوع وکړه، ثم قرأ به قرأت وکړه، یعنی ګور رکوع وکړه، د رکوع نه چې راوچت شو ثم قرأ به قرآن ویل دی، ثم رکع به رکوع وکړه، ثم قرأ به قرأت کړه دی، ثم رکع به رکوع کړه دی، ثم قرأ به قرأت کړه دی. ګوره 3 رکوګانې شو، یو رکوع وکړه به قرأت وکړه، قرآن به ولسته، به رکوع وکړه به قرأت وکړه، به رکوع وکړه به قرأت وکړه، او ثم رکع 4 رکوع ده. اوس ثم رکع به رکوع وکړه، نو 4 رکوع نه وروسته به قرأت نشته، ثم سجد به سجده وکړه، به سجده وکړه، سجدې ته لاړ، د 4 رکوع نه بعد سجدې ته لاړ. والاخرى مثلها، او بل رکعت هم ادا کړی شو د دې په شان، لکه څنګه چې دا اول رکعت وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو دویم رکعت هم دغه شان وکړه. والاخرى مثلها، 3 رکوګانې وکړې، او هر رکوع پسې وروسته قرأت، او 4 رکوع پسې بیا وروسته سجدې ته تللی، سجده یې کړې ده. نو دا د کیفیت د صلاة الکسوف. نوع آخر من صلاة الکسوف عن ابن عباس، یو بل قسم منځ د کسوف د لمانځنه
چې نقل شوی دی د عبد الله ابن عباس نه. په دې مخکې روایت کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه خدا کیفیت نقل شو چې په یو رکعت کې 4 رکوعګانې او 2 سجدي، او دا یو بل کیفیت بیانوي. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړ د عمرو ابن عثمان ابن سعید دی وايي مونږ ته حدیث بیان کړي ولید ابن نمر نه. دا ابن نمر څوک دی؟ د دې پاړه باندې امام نسائی مونږ ته وضاحت کوي دا عبدالرحمن ابن نمر دی. هغه نقل کوي د زهري نه او نقل کوي د کثیر ابن عباس نه. تر دې یو سند حاکه اشاره د تحویل السند ته. واخبرني عمرو بن عثمان، امام نسائی ما ته خبر را کړ د عمرو زوی د عثمان قال دی وايي حدثنا الولید، مونږ ته حدیث بیان کړي ولید د اوزاعی نه. ګوره مخکې روایت کې ولید د عبدالرحمن ابن نمر نه نقل کړو. په دویمه طریقه کې سند د حدیث کې د ولید استاد اوزاعی د امام اوزاعی چې هغه نقل کوي د ابن شهاب زهری نه، او ما ته خبر را کړی د کثیر ابن عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی المنذ یوم کسفت الشمس، په ورځ چې تور شو المر 4 رکعات 4 رکوعګانې، فی رکعتین په 2 رکعاتو کې، و 4 سجدات او 4 سجدې. 2 رکعاتو کې 4 رکوعګانې او 4 سجدې معنا ده په یو رکعت کې 2 رکوعګانې او 2 سجدې. لکه مخکې چې صلاة الکسوف کې په اول ځل باندې کم کیفیت بیان شو، نو هغه طریقه هم د عبد الله ابن عباس نه نقل ده. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه او د مخکې روایت کې خدا ذکر شو چې 4 رکوعګانې په یو رکعت کې او دې کې 2 رکوعګانې په یو رکعت کې. نو اخر من صلاة الکسوف، بل قسم او یا بل کیفیت د صلاة الکسوف. امام نسائی وی مونږ ته خبر را کړی د یعقوب زوی د ابراهیم دی وايي مونږ ته حدیث بیان کړی ابن علیہ، او ما ته خبر را کړی ابن جریج د عطانا. عطا وی ما اوریدلی د عبید ابن عمر نه چې هغه حدیث بیانوي، وايي ما ته حدیث بیان کړی دی من صدق، ما ته حدیث بیان کړی هغه چا چې زه تصدیق کوم، یعنی زما په نظم معتبر دی، زما په نظم معتمد دی، نو مې نه دی غست خو توثیق ورله کړی. فظننت انه يريد عائشه، عطا وی چې زما دا ګمانو چې عبید ابن عمر په دې من صدقو منی مراد او مقصود عائشه رضی الله عنها. حدثني من صدق چې دا حدیث عبید ابن عمر اوریدل د عائشه نه. فظننت زما دا ګمان دی انه يريد عائشه چې دا مقصد په دې من صدقو عائشه ده. انها قالت عائشه بی فرمایلی کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، المرتور شو د نبی رسول الله والسلام په زمانه کې، دا په زمانه کې المرتور. فقام بالناس قياما شديدا، نو نبی رسول الله والسلام قیام وک خلکو ته ډیر سخت قیام. شدید څه معنا؟ شدیدا علی النفوس، چې دا ډیر سخت او درونو په نفسونو باندې. ځکه دغه اوږد قیام اوږده سورتونه په لمانځه کې ویل او د دې تحمل واقعا سخت دی. فقام بالناس قیاما شدیدا، یقوم بالناس چې دی ودرېد په خلکو، یعنی خلک یې ودرول، مانځه ته یې ودرول. ثم يركع بیا رکوع وکړه، ثم يقوم بیا ودرېد، ثم يركع بیا رکوع وکړه، ثم يقوم بیا ودرېد، ثم يركع بیا رکوع وکړه. فركع ركعتين، النبي اسلام وکړه 2 رکعاته، فی کل رکعت 3 رکعات، په هر رکعت کې 3 رکوعګانې وکړي. رکع الثالثه ثم سجد، درېم رکوع چې وکړه نو هغه رسو سجده وکړه. حتی ان رجالا، تر دې چې سړی وو یوم ایزن په دغه ورځ باندې یغشى علیهم چې بیوشي را لپاوی باندې، یعنی د ډیر اوږد قیام د وجنه چې نبی رسول الله ډیر اوږد قرات وکړه په دې لمانځه کې، اوږد لمونځ وکړه چې په بعضو خلکو باندې بیهوشي رااله. حتی ان سجال الماء تصب علیهم، تر دې چې د اوبو بوکي به اړول شي په دې خلکو مما قام بهم، دا وجنه چې نبی رسول الله دوی ودرولي وو او قرات کو تلاوت کو. یقول اذا ركع الله اکبر، نبی رسول الله به ویل چې کله به رکوع کوله نو سبه ویل الله اکبر. لکه څنګه چې په عام مانځ کې معتاد د نبی رسول الله او عادت د نبی رسول الله دا و چې رکوع ته بکته کېده نو الله اکبر به ویل. نو دغه شان په صلات الکسوف کې هم چې رکوع ته تللو نبی سم الله اکبر ویلي. و اذا رفع راسه کله چې سر راوچت ک نو ویل سم الله لمن حمده، فلم ينصرف نبی اسلام د مون نه ونګرځیده حتى تجلت الشمس، تر دې چې لمر روخانه شو. فقام فسودر د نبی اسلام فحمد الله، نو د الله حمد او وثنا علیه او د الله ثنا او صفت ویل. او په خطبه په دوران کې وقال دام ویلی ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته،
یقینا لمر او سپوږمۍ نه تورېږي د یو چا د مرګ د وجې نه نه د یو چا د ژوند د وجې نه، ولکن آیتان من آیات الله، بلکې دا د الله د آیاتونو نه دوه نښې د قدرت دي. یخوفکم بهما چې تاسو یېروي په هغې منې. فاذا کسفا کله چې دا دواړه تور شي، فافزعوا الى ذکر الله عز وجل، نو په یره باندې پاڅېږئ او ورمنډه کوي، په ګبراهټ ور پاڅېږئ د الله ذکر ته، حتی ینجلي تر څو چې روښانه شي، تر څو چې روښانه شي تر هغې د الله ذکر کوئ. نو دلته په صلات الکسوف کې یو بل نوې مسله موږ او تاسو دا واورېده ننني درس کې چې نبی علیه الصلاة والسلام د صلات الکسوف د ادا کولو نه وروسته خطبه هم ورکړې ده، خطبه صلات الکسوف. په هغې کې د الله حمد او ثنا ویلې ده او د خلکو ذهن سازي کړې ده چې کله د خلکو اعتقاد د یو څه په ارتباط باندې خطا وي نو په هغې باندې تنبیحات پکار وي. امام نسائی وایي موږ ته خبر راکړی دی اسحاق ابن ابراهیم، هغه وایي موږ ته حدیث بیان کړی معاذ ابن هشام، او ما ته حدیث بیان کړی دی زما پلار هشام، او هغه نقل کړی د قتاده نه فی صلات الآیات په باره د منځونو د دې نښو کې. صلات الآیات معنا دا چې دغه د لمر او د سپوږمۍ د توروالي منځ. عن عطا د هغه نقل کړی د عطا نه، او هغه نقل کړی د عبید ابن عمیر نه، او هغه نقل کړی د عایشې نه. ګوره دلته په دې روایت کې عبید ابن عمیر د عایشې رضی الله عنها شاګرد دی، هغه باندې تصریح شوې ده. نو ځکه هلته ویلي دي چې حدثني من اصدقو، نو ځکه عطا وایي چې مقصود د عبید ابن عمیر عایشه رضی الله عنها ده، ځکه دې روایت کې صلات الکسوف عایشې رضی الله عنها عبید ابن عمیر ته دا حدیث بیان کړی. یقینا نبی علیه الصلاة والسلام صلی 6 رکعات وکړلې 6 رکوګانې فی 4 سجدات په 4 سجدو کې، یعنی 2 رکعاتو کې نبی علیه السلام 6 رکوګانې کړي او 4 سجدې کړي. معنا دا چې په یو رکعت کې 3 رکوګانې او 2 سجدې. قلت لمعاذ، وما ویلي لمعاذ عن النبي صلی الله علیه وسلم، معاذ ته د نبی علیه السلام نه قال هغه لا شک ولا مریته، په دې طریقه کې شک او شبه نشته. همدغه ترتیب دی او همدا ترتیب د نبی علیه الصلاة والسلام په صلات الکسوف کې. نو درنو عزتمند اوریدونکو، ننني درس کې موږ او تاسو د یو نوې لمانځه باره کې د هغې کیفیت او د هغې ترتیب او د هغې د رکعتونو ترتیب، د رکعتونو تعداد او شمیر، پای کې د رکوګانو تعداد او شمیر، د سجدو تعداد او شمیر موږ او تاسو په مختلفو طرقو باندې په احادیثو کې واورېده. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته په د عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. درنوي یو واتساپ